نو حدیث مبارک کی راضی یو باندچی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله را او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پوښتنه وکړه وی علمني عملا يدخلني الجنه د الله پاک پیغمبر ما ته یو داسې عمل اوخه چې عمل ما جنت ته داخل کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خیتا خو ډیر یو د خبره وکړه او یو ډیر درنه خبره وکړه دا یو ډیر وګدا او درنه خبره ده چې زه تاسو یو داسې عمل وکړم ته او کې جنت ته داخل شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی غلام آزاد کا غلام آزاد کا اعتق النسمه غلام آزاد کا او دویمه خبره ورته دا وکړه وفك الرقبه د غلام سټ آزاد کا یا غلام آزاد کا یا د غلام سټ آزاد کا اصحابي ورته تاسو کو وی د الله پاک پیغمبر دا خو دواړه یو شی نه دی دا خو یو خبره ده یا غلام آزاد کا یا د غلام سټ آزاد کا دا خو یو خبره نه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی نه دا دواړه یو خبره نه ده ما چې درته ویل غلام آزاد کا د دې مطلب دا دی کو طاقت تکیږي پورا غلام آزاد کا پورا غلام آزاد کا او فك رقبه یا د غلام سټ آزاد کا د دې مطلب دا دی کو پورا غلام نشي آزادول نو داغه په آزادۍ کې لګي پیسې ورکه امداد پکې وکا کو پورا نشي آزادول نو یا پورا غلام آزاد کا یا د غلام په آزادۍ کې امداد وک تعاون وکا اوس وتاوي چې مولوی صاحب غلامان خو نشته دي نو زه څه وکم غلامان نشته قیدیان خوشته دي کنه نو د قیدی په آزادولو کې امداد وکا یا دا قیدی آزاد کټول داغه چې څومره جرم دی هغه ورکا او کو هغه نشي کولای نو داغه په آزادولو کې امداد وک تعاون وک قیدیانو سره امداد وک بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی کو دا نشي کولای نو داسې وک کنه چې اوخه یا بیزا دا چاته پپیو باندې ورکا هغه به تی پي خوري نو چې کله تی هغه خپل پوي پوره کړو یا دې پي بس کړو تا ته به ساروي بیا واپس کی هم ډیر د نیکي کار دی الله تبارک وتعالى دې زموږ په حال باندې رحم وکړي دا مخ کې اوس نشته دی ښه مخ کې وو خلکو به یو بل غواګانی په پي باندې ورکولي بيزي به په پي ورکولي میخي به په پي ورکولي ته چاته وای مال ساروي په پي راکو به دماغ دې ټیک دی صحیح کنه دا خبره ختمه شوې ده دا ډیر د ثواب کار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابی ته فرمای بیا داسې وکړه چې یا وخه چاته په پيو باندې ورکا یا ورته بیزه په پيو باندې ورکا چې هغه ته پي خوري او بیا تا ته دا ساوي سکی واپس کی دا ډیر د ثواب کار دی دا وکړه چې الله دې جنت ته داخل کی او کو دا طاقت تم نه کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی در سره ساروي وینا نو داسې وکړه چې کم رشتہ دار در نه خپه دي هغه رضا کا هغه له تخپر ډالې ورکا خپه رشتہ دار دې سکا رضا کا پاغي باندې احسان وکا هغه ته هدیه ورکا او دا ګران کار دی ښا دا څه دی ګران کار دی یو رشتہ دار خپه دی هر یو سره په دې انتظار نشته چې دې به مال راځي ښا ما سره دومره بد کړی دي زموږ لزما مال به دې خپل به راځي دې خپل هر سړی دا په انتظار کوي وي مال برازي او بل وي مال برازي او څوک پکې بده انتظار وي څوک پر الله راشي د چاکار سره چې ډیر خلک د خلک ډیر کم پاتې شي جنت سبا د خلک ومنس کې روغي کوي اکثر خلک خود لري نه تماشا کوي ورګه چې ستې نه جوړيږي او بلکې الټه جنگ کول کوي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اے زما باندې چې صحابي دا سکار وکړه چې یو رشتہ دار در نه خپه دی هغه له څه تحفه ډالۍ ورکا په هغه باندې احسان وکړه هغه رضا کړه چې الله دې جنت ته داخل کړي نو موږ وایو او میرا سره بد کړي دی به زه رضا کوم او میرا سره بد کړي به زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي واحسن الى من اساء الیک خو کده هغه چا سره څوک در سره بد کوي خو کده هغه چا سره چې څوک در سره څه کوي بد کوي اوس هغه خکې نو ته چې بد کړي دا خو ته ظالم شوی هغه ظالم دی هغه بد کړي تور سره خو الله به د دې مطابق تعالی اجر درکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای خفر رشتہ دار سکا رضا کا او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوئی د دې طاقت نه لري کنه په یو وګي باندې ډوډۍ وخوراوه په یو وګي باندې ډوډۍ وخوراوه څوک وګي دی
یتیم دی مسکین دی غریب دی په کور کې خرچه نشته فکور کې نفقه نشته کور ته ول راشن اوس ورته ورته وګي ګډه مړکا او دارنګي یو انسان تګي دی نو په هغه باندې اوبه وسکوه څه په وسکوه اوبه په وسکوه د ګرمۍ موسم کې دا خبره داسې وکړئ یا خو دا ماشینان په دې لارو کې چې لګېدلې بهتره خبره ده که یو سړی ماشین نشي لګولی که نه نو کولر د کور مخې ته کېده په هغې ځایونو کې چې د خلکو پې تګ راتګ کېږي تګې خلک به هغه به ترې نه څه څکي اوبه څکي الله تبارک وتعالی به پې تعالی ډېر اجر درکوي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو وی د نیکی حکم کوا او د بدو نه منع کوا د نیکی حکم کوا او د بدو نه منع کوا کو طاقت تیر سي خلکو ته خې خبرې کوا د خې خونه کوا یو سړی بد کوي نو منع کوي نبی علیہ السلام حدیث مبارک ته من را منکم منکرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چرته بدی دی اولی د کنه نو دا بدی په لاس باندې منی کا طاقت تیر سي نو لاس استعمال کړه دا کار بنه کوي ته ناروا کوي بد کوي الله نبی علیہ السلام فرمای کو د لاس طاقت نه رسی نو په جبه باندې منه کا خو کو د لاس طاقت تیر رسیدونه اولی په لاس منه کا ځکه یو سړی په جبه نه منه کیږي په لاس منه کیږي او کو په جبه دیم طاقت نه رسی کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دی بدای ته په زړه کې بدی وایا وذالک اضعف الايمان او دا کمزور ایمان دی او چې بدای ته په زړه کې بدی نه وي ګناه تر په زړه کې ګناه نه وي بیا خو سره ته په دې ګناه کې شریک شوي نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام دغه صحابي ته وی د خو کم کوا او د بدو نه سکوا منع کوا او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په کو د دې طاقت هم نه رسی کنه نو بس دا جب چپ اوساته او د خیر خبره پکوا دا جب بیا سو ساته چپ اوساته او چې خبره پکای نو د خیر خبره کوا دا می درته داسې اعمال اخول چې دا د اوکړو جنت ته به داخل کی چرته به داخل کی جنت ته اصل کې پدې کې به حدیث مبارک کې زما یو مقصد او معاشره کې به تاسو سره کمزور خلک پاتې کیږي لاچار خلق په پاتې کیږي نو داغي سره تعاون کول داغي سره امداد کول داغي پکار راتلل دا مونږ ته حکم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او زمونږ د شریعت یو حکم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صحابي ورته فرمایي وای ما ته داسې عمل اوخیا چې زه حکم والله په ما جنت تبوزي نبی علیہ السلام ورته لومبه کوم عمل هو غلام آزاد کا غلام آزاد مطلب درې د کمزور سره لاس وکا کمزور خلکو سره سوکا لاس وکا چې الله تبارک وتعالى دی جنت ته داخل کی